Alhamdulillah. Rezim dan dia. मौसम मुतखा है मौसम जबरदस्त है कर जगह हो खैर वजे खुले रवानी अस्सलाम वालेकुम कबर से वालेकुम सलाम सदा खैर ठीक ठाक नन खो रंग मंग खराब ما خلت موسم يخته انا خوان مم خای ها رنگ خوان کنه السلام علیکم راځي زیر راج محمد واسه درون مشر اسد الله کبر صاحب د ټاپک په روجا کې چې کوم حل ګولې شوري په اړه کوډه جګړې په کې وشو پیدا ورځ او ګرمي ما د موسم نارمل دی بالکل ټول ټاپک په لسوار باندې چې لسوار ولې شي څه خزور کې خلکو له رجبات د مخ کې دا خو نن ان شاء الله پرون ګرمي ور جګړې وشو نن خلک کجوري اخلي یو بل لا ته کې یخني ده پرون شربتونه او نن چای وي دود پاتې ورجل سودا حالازه تاسو موږ سره کمنټونو په ذریعہ کانټیکټ کولای شئ تاسو باندې روزه څنګه دیریږي مونږ باندې وخت دی مونږ باندې خاله والا الحمدلله دا خصوصي الله پاک طرف نه نعمت ده مسلمانانو لپاره خصوصي بل خبره نه بس مونږ دا نفسونه نه دا ډاون کوي الله پاک چې ماته متوجي شي چې نفس کله مغش بغاوت کی کنه نو دا نفس ته فرعون مو کنه بالکل اثر یې وکړو او چې دا مونږ باندې دا کوم نفس د درو شوینو سره لکه کیږي دا دباویږي او چې نفس کله دباو شنو ته ان شاء الله چې مومن مسلمان به جوړيږي یو نفس په بیماری باندې ډاون کیږي بل په قرض باندې الله دې بچ کی امين بل په مسافرې باندې ډاون کیږي او خصوصي الله پاک دا روزه موږ لپاره مقرر کړی چې موږ د ګناهونو معاف شي دغه سره ډاون کیږي نفس روزه سره یعنی او د اصحاب پاک مبارکو ټول عمر نفس هم داسې وو لکه موږ داسې دی اوس ځکه چې خو یوه کجوره یې خوړه دوی کجورې یې خوړې په باندې نفس هوا نه کوي نو ټول عمر نفس مبارکو داسې وو په نیمه کجوره یې روزه نیوه په یوه کجوره یې روزه نیوه چا یې همداسې نیوه نفسونه ډاون نو ځکه ښاغلي ځکه صفتونه په قرآن پاک باندې په حدیثو باندې راغلي چې نفسونه ډاون نو بس روزه کې نفسونه ډاون کېږي انشاءالله رحم کوو الله پاک فرمایي تاسو په مخلوق باندې رحم کوو زه په تاسو باندې رحم کوو بالکل او په روزه کې چې کوم په لومړی خبره کړو ګاونډیانو ډېر غټ حقوق دي په روزه کې ډېر زیات ځکه ډېر داسې کول نشته چې یو اخلي پخلي شری وي کنه یو بل ته سترګې وي کنه نو په کار دی چې پرونو کې لکه ترکاري زیاته پخه کیله چې بازار له شولې چولې ورخي او 500 پکې زیاتی واخله ګاونډي سره غټه جو ثواب الحمدلله برکتونه پکې وي ځکه چې زیاته وي ترکاري مړ دومره پاتې شي چې نو پاتې کېدو ته مه پرېږدو خیر دی ایډوانس کې بس ورکوو لکه دسترخوان چې ختم شي په هسپتال ډېر شي نه ضایع کېږي دا چې هر غریب له رسېږي او جبات ټیم کې دواوې به ته کوي الله اجر یې درکوي ډېره 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 قربان ډېره عمران خان سلامونه راغلي د ریګول راغلي شپې باکه درته سلام دواله الحمدلله ولنه براغلو السلام علیکم ټیک ټاک قانون راسونه اوږده دي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو راځه کنه قربان مارون والا چې بس یخ نه نه بس رحمتونه دي کنه ماشاءالله الله پاک فرمایي زه کله راضي شم د مخلوق نه خپل نه نو بارانونه وراوم چې بیا چې بیخي ډېر راضي شم کنه بیا نورانه ورکوم او چې بیا نور چې راضي شم ځینې ورمانه او برکره بیا یم جزاک الله ځکه چې ته ډېر زیات اجر دی واځه سبا څه حال دی ما ته مړه څومره مخ راچوو کنه اوس یو کار دی اوس ماشوم دی چې اوس لکه دی په متیازو کې لت پت دی ګرځي که نه لمنې هم ښځې پېژني نه متیازې که ته چېرې وپېژندې بیا یې وګوره بالکل دی چې خپل عمر ته ورسېږي که متیازې پېژني دا خو نسکیر شي بل هم ته باندې کوي څومره ځان ساتي راساتي نو دا ثوابونه څوک پېژني نه او د یوه مېلمه په سر باندې 10 صفتونه راوځي او 10 رحمتونه ننوځي
خنو ځکه ته ولیدل خدا په ولمت څوک هغه ته پرېږدي بل ځکه موږ داسې واورېدلو کبر صاحب همدا لیمال خوله به ویدلو چې یو صحابي وو یا کور والا یې ډېر بد باله حضور صاحب ته یې شکایت وکړ چې ما کور والا په مېلمه خفه کېږي خو ته وایه چې سبا پلانکی مېلمه ته لکه خپل ځای ته خو سبا زه تا مېلمه وو پوه شو خو چې کله مېلمه شوه خوشحال شو چې موږ پیغمبر صلی الله هغه مېلمه بیا چې کله ورته ورته وایي چې ښځې ته وایه چې موږ پسې کسې شاته چې کله موږ وځو چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې کتل لړمانو منګورانو هر قسم شی پسې بلاګانې کور نه وتلې هلته به غټ اجر ثواب هم دی مېلمه کته خو ثواب باطن دی لکه باطن کې د ښکاري نه خو یقین غواړي یقین غواړي مکمل یقین غواړي پټو سترګو سودا پټو سترګو سره بالکل 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 نو ولمانو باندې خوشحالي پکار ده یا سي روان وي بازار کې وي کلي کې وي ځان له کجوري راوړې خرڅې او د درې کجوري ته بل چا ورکړه لکه چې یو کجوره دی اوهو د غار دی بالکل اینو څه ګپ خو نه دی یو کجوره چا له ورکړه نو د اوهو د غار در پسې الله باغ لیکي دومره ثواب نو اوهو د غار وي چې پلار وتلي دا څنګه تلي نو داسې بیا ډېر شی نه شول شکاسې وي بیا څومره اجر وي د شودو پوڼې وي څومره اجر وي داسې نور شیونو که نه دا خو کجوره ته وښیره چې دغه ثواب چې کوم دی اوهو د غار عمره دی بالکل داسې بیا توړې اوس ته وایم توړې څومره واخلې توړې څومره وي غوړو روټۍ وي څومره اجر وي نو انشاءالله یوه میاشت چې پکې بالکل سترګې څلور کړو چې راغونډې کړو لوټ ما میاشت ته نه موږ دغه مخم او راټل پکې مه کوو بخل کوو ځکه چې راټل څوک راټو ما ماشومان لکه په دسترخوان باندې ماشومانو ډېر زیاته غږېږي که نه یخته ډېر زیات غوسه کېږي وجه دا وي چې تا روژه وي و دغو خوراک شروع کړی وي هلته بیخېږي چې څنګه ساده شروع هلکه دغه الله پاک اجر لیکلی دا بیا الله تعالی په امتحان دی لکه تا کسې چې تا کې څومره صبر دی ماشومه تا مخکې خوراک کوي الله پاک بېچاره غټه نه ایښی دی صبر امتحان دی صبر امتحان دی چې ویګه معین بچی تقدیر نو بسې را څرګند شو که نه چې بس एकदम ټولو پرې هغه وګوري چې خوړلې ده شل وارې یې وخوړه خو دومره سترګې داسې کړي چې نه خدا چې کښېنم دې سره ټینګېنه وفول شو داسې وکتل که نه چې بې وجې راوړو راته شو وجې پرېږده کښېنه مړه سړیه تا ته چا پلار څه وایي کښېنه وجې زه سره یم پوهېږې که نه چې دا تیکه راکړه مالا نورو مو ته خلکو هغه چې ته که څنګه چې خیر ده خیر ده ما بخره زه خپله بخره درکوم تاسو پکې څه کار دی نو کیم راوړو خو داسې به چې هغه شو که چې زه لاړم ماشوم خو باندې کې چونګې وم راخوري به هم لا زبردست موږ هغه پکې شلبک پې موږ نیتونه کسي بل کبر صاحب هغه کې لکه چې کوم میل کردار دی په روژه کې زرغه میل کردار دی هغه موږ کوو لکه بس ډاج کوو لکه سترګې به پټې کړو الټا ولا بېزتۍ ورکوو دا ډېره سخته ګناه ډېره سخته ګناه ځکه چې په 2 بجې راپورته شي تاله پرواټې و چای و ترکاریانې بیا وریځې لوښي وینځل ماشومان سنبالول هغه بیا مازدیګره پورې له بېل شل قسمه شی ګلګلې پخې که ښه چې پودینې چکني هم کړي وي او هغه ترکاري خواص هم کور کې مړه دغه سوریج هم پخې که دومره فرمایشونه قربان او صورت طریقه مبارکه ده چې ته مو سره لګیا شه خیر دی کچن کې بالکل داسې هغه کوه پامبې غلط چې بېره لاړ شه چې وینځه بیا راشه چکر ورته لګوه او راټل خو پکې سره شته نه ځکه چې سوټ یې پټې کوي مړه ماشوم له بله ښځه لسې چې بنګله کې وي که نه پخلي له بله ښځه وینځلو له خپله مړه بلشمي موږ خو نه راویښېږو په خپله دومره ویښه وي بالکل نو هغه دومره غټ حساب کوي چې ورګلي به ګټه پاتې شي مړه چې لږه دومره غټه قرباني خدا چې ویګا مې داسې په یو ټیم کې وویل ما بیټ داسې که نه بس خپله کاریګري نو خامخا نو ما ټالۍ لګولې ده لکه بورډ دی که نه ډاکټر وویل چې بهر خلک خبره جلا شو پکې هغه ډي سي سوچونه هم دي ټلیفون دپاره که نه ډي سي کرنټ هم راغلی ده ټالۍ ډي سي ده راولټه بس ډېر سیسټمونه نه چې داسې ناست وو که نه لکه پراته بوډاګان شي نو بیا خو ما دا مخکې هغه لیدو چې ته داسې کېږي چې یو واره ډاډه شي که نه بیا چېرته دي نو به کرنګ بهر په دروازه کې ده به یې چېرته ټالۍ ووري بس سپایان کړه راخلاص
نو ویګاس یو پاوډر شو کنه ستړي ټول خلک ستړي نو چې وختو وبا چې ورګټالې مجمعنا خیر پرې په خپل راوغلو کنه څه لګره ورجسم خا څو قدمونه واخلو کنه ته پرتی به سو راوغلو چې خاصه څنګه خوخه وینم چې خیر ده غریبان په منډه یاله ورکه جاړي ولا دا او کا ولا منډه کو اره بجلی راغله کېدو دا خبره کړه نو خیر ده بس ډېره ګزاره او صله رحمي راځو کمپیوټر ته سلام الله فرید لیکلي سلام ټو آل ګریټ پیپل سلامونه او ټول عجیب خلک یو سلام الله لیکلي یاره ماشومان ډېر ویرانه کوي په روټۍ باندې دا خبره شوري ده دا بیا الله پاک کی طرف یو امتحان وي تا کسی تا کې څنګه صبر تا وبخیا ماشوم خوراک کوي تا امتحان شوري وي صبر دا چې تام خوراکونه کړي بوله بوله دغه نه کولو بالکل بالکل صبر کو بدلا صبر دی خیر دی هغه ته ما جوړو چې مالک حبیب لیکلي سلامونه ټول ګروپ ته د شعر کبر صاحب ته ډالې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته فرضي روزه ده قرار کېده فرضي روزه ده قرار کېده چې اختر راشي بیا د هر یوه منمه واه 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 ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه د اختر په انتظار زموږ ووتې سترګې د اختر په انتظار زموږ ووتې سترګې وهي څوک نه راوړي موږ جله چرګې اوس یو غله چې لاغونه یې واورېده که نه چې او چې تازه بجلي راغله که نه نو چرګې غریبانې غلطې شوې وي ګرځېدې لکه خطې وي نه ماښام دوی چې داسې حساب شپه کېږي نه 12 بجو پورې ګرځېدې راګرځېدې خو بس بیا یې خوند ور نه کړو چې کله بجلي مړه شو وایي دا خو تیاره لکه خلک چې د کېدل که نه نو بجلیګانې مړې شي نو دو بیا وخاتې خو بیا صبحۍ شوګیره وي ټولې چرګې خوب یې نه و پوره شوی که نه کبر صاحب رسول روجا خبرې چې شروع وي بازار ذکر پکې ونه شي داسې نیمګړې خبره وي بازار کې چولې کچالان اچار د دلاور شاه مې ورخې ښه به جو بند کړي داسې راشته پرې چې بیخي نو خیر د قربان وختي کوشش کوو داسې نیمه ګنټه وختي چې راشم نو بیا رش نه وي ماسته شوده که نه په دا باندې یو وخت کې پرې رش راغشي جوړ شي نو خیر داسې ماسپښین نه مخکې کوشش کوو چې اخر وي موسم یخ ته خرابېدو چانس بالکل تاسو خرابېدو چانس هم نشته نشته باران دی ځکه چې فرج اوبه هم نشته که نه چې پرې خراب شي نارمل اوبه دي نن مې خیال ده چې سندل شربت بوتل واخلم سندل ښه وي د مواصلات اوریجنل ملاوي کې لکه پاپو خفه شو نه حکیم یو بله په شوق یې خوند هم پکې وباغوي خو فایده به لري کوي نقصان به لري خو بیا څه فایده شوه چیني لکه چیني نه جوړوي که نه ذایقه مې پکې اچولې وي چې سندل دی بس دوکانداران دې مهرباني کوي چې کوشش کوي خیر داسې کمپنو والا ته یې اوریجنل شی راوړه نو نور خلک چېرته واخلي چېرته پسې لاړ شي که همدرد اوس ښه کړه که همدرد کې چېرته میلاو شو ته که کرشي همدرد داسې چې لباشو پاس کړي اوس رازړو مټایي پسې خو رازړو له لاړ شو 4 ساعتې راکه نه نو اوس هغه پسې چېرته لاړ شو سندل پسې لاچی سندل ډېر هغه وړکې نامم ده سندل خټک ټیک ټاک ډېره مشهوره او دوی سندل پسې چېرته لاړ شو خلکو د شل مطلبونه اخلي هغه سندل نه ښیي دا د خدای کامیابه کړي په خپل مقصد کې الله دې سرتورې ورځې نه بچ کړي الله دې خوشحاله ساتي موږ شربت ښیو سندل شربت چې هغه صحت یې په ډېر ښه شی ښه دا خو ابزا دی ده شاهزیب خان راولو کمر ته سپیشل سلام ډالې وعلیکم السلام کېده یو ساعت اوس ورش کم چې خیر زنده باد خوشحال جی راځه ویلکم راځه دا خو ډېره راځه ترې ملي جوړې عربي کې راو کله جانس نو کبر صاحب بازار کې چاړې خلکو تېرې کړي لکه لوټ مار چې کومه طریقه عبادت کې دغه لوټ مار دی له شروع کړه چې په دنیا کې لوټ هغه علم وکړو چې چا وکړو عبادت په دې دنیا لوټ هغه دی ګوره
ما خبره کړې مو کنه په جنازه کې چې جنازه وشي بیا عالم ودرېږي بالکل چاره تقریبا نیمه کې 3 پاو تقریر کوي کنه خلک غرمو ته بس ناست وي نو نور بچا راپورته شو چې نه چې خدا چې ما پلار نم خپېګو خو بس ښه کوو بد ما کوو بدله چور دی ټول بدله چور دی کنه نو هر چا ته پته ده ګوره چې دا بد کول بل سره دا ځان سره کول دي او ښه کول بل سره ځان سره ښه کول دي بالکل دا خو نعم البدل دی نو خیر ده بس لږ نارمل چې خلک اخلي خو یې باره طریقه یې اخلي خو ته ځان سره ښه وکړه انصاف وکړه انصاف د کل عبادت سر دی چې څومره عبادتونه دي که نه انصاف دی نو انصاف یې سر دی چې انصاف په چا کې نه وي یو عبادت هم نه قبلېږي هسې بس لګیا وي بالکل چې په کوم ملک کې انصاف نه وي او یې خړ وي خړ خدای ساتي او چې په کوم ملک کې انصافونه وي نو تک شي نه ساتي خوشحاله لکه یورپ اوس ټول رکونه شته دي انصاف ده پکې ایمان پکې نشته انصاف ده پکې موږ چې سوزرین سره شینده آی شابه سي انصاف ده پکې اس پرم اس په باندې مانی خوري پس په باندې خوري بادام خوري کنه سمیع الله افریدی لیکلی تاسو پروګرام ډېر ښایسته دی ټول ټیم ته سپیشل سلامونه کمال صاحب وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ الله خلره قربان الله تقوادار لره رابطه کو چې کوم ځای کمنټس کوو ځای به سړي کو چې پلاکی کړي نه پلاکی لا کړي نو موږ ته ډېر اسانه وي بیا توفم بیا اسانه لګلې شو اسانه باندې ورډه ویږي ها کمال صاحب او قربان بالښت راوړو سیکرټری صاحب نه مهرباني ډېرې مت تا چې سترګې سولولې او سر نه تا چې سترګې سولولې او سر نه فسادونه په سرونو نه خورېږي واه سبحان الله څه شی پکې ګورې سترګې نه ډېرې مت سولوه بیماري دې جوړېږي بیا نو بس دغه حساب کتاب دی نو ټولې خبرې بس انشاءالله چې وکړې بالکل چې ګاونډیانو حقوقو او په خپله دا رښتیا د پښمني کې که نه پټ شمي کې د مرچکي شی نه ډېر مه خورو دا تریخ مریخ که نه دا ډېر مه استعمالوو ډېر نقصان شی قربان دا موسم هم درمیانه دی نو ډېر بس یخې اوبه هم مه استعمالوو ځکه چې بعد بیا एकदम ټانسرې او مارې او زکامونه ولګېږي نه خیر دی एकदम به تاوتریږو مزه خشکه ماړې لږه سي او غړپ اوبه تړمې اوبه او بیا بس ماړې به سټارټ کړه نو هېڅ هم نشته او ته چې اوتر شي ورته به ټول شیله به یو مخ که نه ته دا چار مچار سره هم ډېره مینه مه کوو ډېر خطرناک شی خیر د ځان له ښکلې چکري کوو د بټینګړو د پوډینې نفس دپاره ډېره ښکلي وي بله دا چې هغه کبر صاحب یو شی خوړل پکار دي په خدای صاحب پروت وي قربان هغو خلک هر شي نه هم ګله کوي پاکې صحت دی یو شی لکه موږ داسې مشران چې وضو سره په زندګۍ کې مشینه نه وای سبحان الله بالکل اوس خو الحمدلله الله پاک فضل رحمتونه دي ټول راوړېږي درسته خونونه ډک وي خو بس لږ ځان سره بس هغه کوو ځان سره انصاف کوو عمر لیکلي شهزاده څه شو کال ورته وکړو نو کال تاسو خو کال ښیو چې میاشتې ورته کړی وای خو چې وای دوکان کې اوسه څوک شته نه چې کوم شاګردان دي ساجد او ګلشاه هم راختلي موږ سره پاس وای فای ته ناستې نو هغه وخت یې ځکه چې راخته ګلشاه چې خو یې ګاډی نه سروس کوي خو نه ټایم کم دی مړه ټایم کم دی به ډایرکټ چې ګورله نو موږ مقصد دا دی چې تاسو نه موږ په روژه کې داسې معلوماتي خبرې وکړو چې عمل پرې وکړو زندګي هم ښه شي بازار کې یو فضول شی به اخلو بالکل لیمټ کې لکه انسان وږی وي نو هر څه ورته هغه شي که نه چې بس هم بخلم دا بخلم هم بخلم خو دا لیمټ کې شی وړه ګاونډي لپاره بالکل کولو لاس چلوه ځان لپاره دومره شی به وړه چې دسترخوان پاتې شي بیا بهر یو دیوال ته تلې کړو دا اسراف کې راځي بل دپاره لاس چلوه ډېر قربان چې په خپله یې وخورې هغه شي او چې په بل یې وخورې بل شي کابر صاحب روژه مطابق غزل شعر بس شعر
نه داسې بس راسره شته خو نه لیکلي دي شته دی په کتاب کې روزه ذهن د هغه شي چې ده سبا شي بل سبا شي پروژه په غټه میاشته خدای خیر ها ها دا یو هغه ورولو پروژه په شي اختر ده خدای خیر جمی مازیګر ده خدای خیر ده ټول او چې څنګه لیکل نه نشته چې وته مینوالو موږ سره کامنټس په ذریعه شامل شو تاسو د روژې باره کې څه معلومات دي موږ نه راغو چې مخکې موږ خواره کړو چې روژه کې څه کول پکار دي او څه نه کول پکار بل پکې ختمونه شروع شول په مختلفو ځایونو کې بیګم پیله شپه وه تاسو پیله شپه وه موږ هم پیله شپه وه نو ختمونو کوشش کوو چې استاد جي لکه ډېر خلک ورته وایي چې استاد جي بي باور شه استاد جي ایکسلنټ الله په خیر کا استاد جی سپیډ دی لګ 180 دا کا او دسته استاد جی ډیر زیات خپه کیږي خپل کار باندې په خپل پیږي دا خبره او تباکو بجې څنګه دا کوي بس ټیک دا او کوشش دا کوم چې سبا ډیر شپه د برخو چې خپل دی واخلو قربان دی موږ د لاس شپو دی نو بس خو دوی سپاره تقریبا یې درې کنه نو ډیر خوره کنه زبردست بیا راکوشو بس وجرې ته کاوه ها شپې لا وخت په لاسو ناسو کنه پر شپې پورې نه پر شپې پورې خیر مونږ نه هغه جوان طبقه چې کومه ناسته یو خو بس په دې کار باندې نه هغه سبې سکولم نه وی کارم نه وی په پراته وی نو خو به ډیپټو ولا خلک چې کوم دی هغه وخت لګ نه وځي اصله صبح جو خوښه خپل روټین وکړ ناسته وکړه نه کاوه مو اوس خو خبره تر پلان کې شوټینګ لاس شو بیمار خو نه دی دا بختنه پکې وکړو څوک چې نوی جمع کې کنه هغه ډېر لازمي ده ډاکټر غم کوي شي نو بیا خامخا چې وروشي خای مولي ضرورت وي اول کوله نو بس خپل ځای څه خو نه بالکل چې ځان ته بیا بدل غواړو خوراک کم کوو ټیک ده وقفه شي کوو خو په یو ځای باندې راچو کنه به سوره شي سره کنه ځنه خلک منځنه پاتې شي جسم لري کنه نفس خو ګرم شي ګرم شي خوب راولي او مامې او ته به وای کې ناز دي سوړه خدای به یو کې رسو دا په دې ټاپه ته یو کې بل اخو د کم کوي کنه مامې انکل چې کوم ده شیطان ابلیس بني بندیس پلار نامه بندیس و ها عزازیل بني بندیس و دم عزازیل نما ادا عزازیل نما بندیشی پلار نامه جنیاتو نو دا نو بدا وسوسی هغه کوي پلار خو چې کو ډېر کار کړو کټول بیا پکې راو ټول جنیاتو نو کنه بدا نسل داسې خو دی و کې دا چې پلار نوی کړه بس ورا خو نن پکې بس هغه شول لکه ټول نسل چې کوم دشمنان شو د انسان صرف مسلمان نه انسان ها ټول انسان دشمن دی بس څوک یو باندې څوک نه باندې څوک بس باخه کړی داسې باخه کړی جایز وړه ته پس خبرې مونږ یو خبر صاحب دوا لوي راڅو دوا او قربان الله دوا کا بس الله دې غمونو دردونه بچ کا او خدای پاک دې دومره فضل به مونږ او رحم وکړي چې بیمارونه پکې بچ کی چې ختمونه پکې وګورو روجي پکې ثابتې ونیسو کنه ډېر زبردست ټول کال نه چور دی کنه داسې شی لکه ویا او دا ځینې چې غریبان داسې عاجزه وي چې روژه نه نسي یا د کسته خو د خدای پاک دومره توفیق وکړي کنه کسته خو ډېر بده وي او چې څوک لکه بیماران وي دغو باندې خدای روغې سټې ثواب وکړي دغه او چې چا نه هغه شاسې بیا که ضعیف راوړي نو بس الله په غریبو په امیرانو باندې ښکلې تېره کړي روژه الله پاک دې هر چا درستخان آباد و خوشحال لري وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والسلام قربان اختر ولی ډېر لیټ راغلی بس ویلکم ته یو پروګرام ختم شو ان شاء الله سبا په 3 بجې ځلې لګاوه الله قربان